زما محترمو عزتمندو، نن به موږ په دې ویډیو کې یو دعا ذکر کوو چې موږ ته پیغمبر علیه صلات وسلام د خپلو مشکلاتو د حل کولو دپاره، د خپل تکلیفات د لرې کولو دپاره موږ ته ښودلې ده. د خپل ایمان او د خپل ځان د حفاظت دپاره، دشمنانو او د حاسدینو شر نه د نجات دپاره یو بهترینه دعا یې موږ ته ښولې ده. هغه موږ زده کړو او په خپلې زندګۍ کې روزانه وایو، نو موږ ته به فایده راکوي. د دنیا زندګي دا یو مسلسل ازمایش دی، کله دولت، کله شهرت، کله تعلقات او کله ایمان په خپله سړی په امتحان کې وغورځوي. موږ نه هر یو کس څه نه څه په خوف، حسد یا په شر په ماحول کې ژوند تیروي. یو دشمن چې دی هغه خامخا تا ته د نقصان د رسولو کوشش کوي. یو حاسد زمونږ خوشحالي نشي برداشت کولی، که خوشحالي د مال وي، که خوشحالي د اولاد وي، که بله څه خوشحالي وي، خو هغه برداشت د هغه نه کیږي. او کله شیطان موږ ته په زړه کې وسوسې اچوي، لیکن ایمان والا سهاره همیشه یوه وي، د الله پناه، د الله تعالی حفاظت او د الله تعالی ذکر. داسې لمحاتو کې پیغمبر علیه صلات وسلام موږ ته یو عظیم الشانه دعا ښولې ده چې نه صرف هغه جسمانی بلکې روحانی او د ایمان حفاظت دپاره یو قله ده. دغه دعا امام حاکم په خپل مشهور کتاب المستدرک علی الصحیحین کې را نقل کړې ده. راځئ چې اوله هغه دعا واورو او د هغې نه وروستو د هغې په مفاهیمو او په مطلب باندې ځان پوه کړو. اللهم احفظني بالاسلام قائما واحفظني بالاسلام قاعدا واحفظني بالاسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم اني اسألك من كل خير خزائنه بيدك واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اے الله، ما ته د اسلام سره زما حفاظت وکړه، که زه ولاړ یم، که زه ناست یم، که زه ویده یم. یا الله، زما د دشمنانو د حاسدینو کله هم په ما باندې هغې د خوشحالۍ مقور نه کړي. ای الله، هر هغه خیر چې هغه خزانې ستا په لاس کې دي، د هغه ټولې زه د تا نه غواړم، او هغه شر چې هغه ستا په قبضه کې د هغې خزانې دي، د هغه ټولو نه زه په تا سره پناه غواړم. دا دعا مختصر کېدلو باوجود د ژوند هر یو اړخ او هر حصې ته چې دی هغه شامله ده. راځئ چې د هر یو حصې په غور سره واورو. احفظني بالاسلام قائما، ای الله، چې کله زه دنیا په میدان کې ولاړ یم، کاروبار کوم، عبادت کوم، یا بل څه ذمهواري وي، څه قسمه ذمهواري په ما باندې وي، نو زما د ایمان حفاظت وکړه. دا دعا موږ ته ښیي چې بنده یعنې فعاله زندګي تیروي، د ټولو نه زیاته خطرۍ د ایمان کمزورۍ ته وي. لہذا موږ له دا دعا پکار ده چې الله زموږ په عمل په دوران کې د اسلام اصولو موافق موږ وساته. واحفظني بالاسلام قاعده، یعنی ای الله، که زه ناست یم، زما آرام وي، زما زړه د ذکر نه غافل مکه. اکثر د آرام په لمحاتو کې غفلت داخلیږي او په هغه وخت کې وي شیطان ورته په زړه کې وسوسې اچوي، تکبر، حسد، شهوت وسوسې ورته اچوي. لہذا دا دعا موږ ته د غفلت د زهر د بټکولو نه موږ ته تلقین کوي. واحفظني بالاسلام راقدا، یعنی چې کله زه اوده یم، یعنی زه په خوب کې یم او زه د ایمان په سوري لاندې یم. څومره حسین مفهوم دی او ښایسته مفهومي دی. یو مؤمن تر دې پورې چې اوده هم دی، بیا هم د الله ذکر او د اسلام حفاظت کې دی. دا حصه روحانی د امن او د زړه اطمینان یو علامت دی. د دې نه وروسته پیغمبر علیه السلام وفرمایل ولا تشمت بي عدوا حاسدا، یعنی ای الله، زما دشمن یا حاسد زما په ازمایش باندې هغه ته خوشحالي ورنکړي. دا جمله ډېر د زړه د کومې نه او د زړه د ګهریو نه درد ظاهروي، ځکه دنیا کې همیشه داسې خلک هم شته دی چې په نورو باندې، په نورو په کامیابو باندې هغه سوځي او د نورو په خوشحالو باندې هغه اسې سوځي، هغه ته یې تکلیف رسي. چې کله الله خپل بنده رحمت په حصار کې چې دی هغه راګیر کړي، دشمن که وغواړي څومره منصوبې هم جوړې کړي او هغه ته شر رسي، نو الټه شر به هغه ته واپس کیږي.
په آخر کې دا دعا د ټولو نه یو عظیمه جمله ده. اللهم انی اسألک من کل خیر خزائنه بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنه بیدک. محترمو دا د بندګۍ او توحید یو عروج دی. انسان خپل رب سره مخکې د هغه اعتراف کوي یا الله دنیا و آخرت هر خیر ستا په لاس کې دی او هر شر او هر ازمایش او تکلیف هغه ستا په قبضه کې دی. د دې نه وروستو بنده د مخلوق نه بیا نه یریږي، نه د دشمن نه او نه د حاسد نه، ځکه ده ته پته ده چې الله محافظ دی، نو بیا څوک نقصان رسولی شي ده ته. زما محترمو دا دعا صرف زبانی ورد نه دی بلکې ایک ایمانی عهد دی. که مونږ روزانه سحر او ماښام د ویلو دا خپل معمول جوړ کو چې الله تعالی زمونږ زندگی د برکتونو نه به ډکه کړي چې مونږ یې بیا اندازه هم نشو لګولی. که زمونږ زړه کمزوری وي یا حسد، جادو یا بدګمانۍ څخه خوف وي یا که داسې حالات جوړ وي چې د شر نه هر څه ډک وي، دا دعا یو مضبوطه قله ورله جوړه شي. راځئ چې زړه سره دا دعا ووایو. اللهم احفظنا واحفظ ایماننا واحفظ اهلنا وذریاتنا واحفظ من شرور الخلق كلهم آمین. یا الله زمونږ حفاظت وکړه، زمونږ د ایمان حفاظت وکړه، زمونږ د اهل حفاظت وکړه، زمونږ د اولاد حفاظت وکړه او هر هغه شر نه د مخلوق د شر نه مونږه وساته، د ټولو شرونو نه. آمین.